قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. عزیزانو، نن بیا هم د ویډیو ایډیټ پښتو زده کړه کې زه فیروز قریشي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. ګرانو دوستانو، مخکې درس کې مو واورېدل چې څنګه یو سیکوینس جوړیږي او څنګه یو پروژه جوړیږي. په ننني درس کې هم غواړم تاسو ته په همدې برخه کې لږ معلومات وړاندې کړم. نو ګرانو دوستانو، کله چې موږ پریمیر ته داخل شو، له پروژې ټول سیټنګ نه وروسته موږ ته په دې شکل صفحه راځي. موږ غواړو دلته فایل مینو نه تاسو ته درس شروع کړو. په فایل مینو کې موږ لرو نیو آپشن. په نیو برخه کې موږ لرو پروجیکټ برخه، چې دا ما اول کې ویل چې څنګه یو پروژه جوړیږي، پروژه چیرته ثبتیږي او کله چې موږ وغواړو هغه پروژه بیرته وځولی شو. ورپسې سیکوینس ده چې هغه هم موږ هلته ویل، بیا هم دلته پې کار کوو. سیکوینس دغه ټایم لاین برخه ته ویل کېږي چې ټول کار زموږ په سیکوینس باندې کېږي. دلته مختلف سیکوینسونه چې په اوله ویډیو کې ما تاسو ته معرفي کړي ول. موږ دلته غواړو فول ایچ ډي سیکوینس واخلو، هغه هم 1080. صحیح ده. سیکوینس کې کو سیکوینس ته نوم ورکوئ، هم ورکولی شي. مثلا زه ورته وایم راپور 1. صحیح ده. اوکې، په دې برخه کې موږ ته سیکوینس راځي. پروژه دلته ده، زه غواړم چې کار مې اسانه شي، پروژه دې قسمت ته وړم. صحیح ده. او دغه بعضې برخې دي مثلا چې په درد نه خوري، دا هم لرې کوم. صحیح ده. مارک هم لرې کوم، هستوري هم لرې کوم، فقط افیکټ پرېږدم. صحیح ده، چې له دې طریقه موږ افیکټونه استفاده کوو. نو ګرانو دوستانو، تاسو به پروژه دلته انتقال کړئ. دلته اوس غواړم زه پریمیر ته یو شی راوړم، مثلا ویډیو راوړم، په هغه باندې کار وکړم. تاسو کولی شئ د فایل له طریقه امپورټ باندې کلیک وکړئ، اتومات تاسو ته د فایل درکوي چې فایل په هر ځای کې. مثلا زه په ډي ډرایف کې دلته ویډیو لرم، هغه ځان سره راخلم. فرض مثال دا. صحیح ده. دا ویډیو شوه. دا یو طریقه چې د امپورټ له طریقه کولی شو. همچنان تاسو په پروژه کې 2 ډبل کلیک وکړئ، اتومات تاسو هماغه فولډر ته وړي او تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره فایل راواخلئ. ښه، کله مو چې فایل راوړو، فایل به دلته راوړئ، په ده باندې به کلیک وکړئ او دا به دې ځای ته راکش کړئ. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې آیا غواړئ دا پروژه همدې سیکوینس ته جوړه شي. دا کلیک موږ ورته که غواړئ هو که نه، ورته وایي چې خپل اصلي حالت کې پرېږده. خو موږ غواړو چې دا سیکوینس ته تغییر کړو. چینج ټو سیکوینس. په دې شکل کوم یو چې موږ سیکوینس ولرو، هماغسې دا هم موږ ته راوړل کېږي. ښه، نو راځو ادامه ورکړو درس ته. دا پریمیر ته د فایل راوړل ول. دلته موږ لرو سیکوینس فرام کلیپ. سیکوینس فرام کلیپ دا معنا لري چې که چېرته موږ مثلا یو سیکوینس ولرو، سیکوینس له کلیپ نه جوړو. فعلا دلته هېڅ سیکوینس نشته دې قسمت کې، وینئ. اوس ده باندې به تاسو کلیک کوئ، دا به انتخابوئ. بیا نیو ته ځو، فایل ته، سیکوینس فرام کلیپ. اتومات له همغه کلیپ نه تاسو سیکوینس جوړوئ، که په هغه په هر فارمیټ کې شوي یا په هر اندازه کې شوي وي، تاسو ته یې جوړوئ. ښه، سیکوینس فرام کلیپ مفهوم مو په دې هیله چې ذهن ته ورسېدلی وي. له هغه نه وروسته موږ لرو بین. بین یو خالی فولډر ته ویل کېږي. که موږ مثلا دلته ډېر زیات مواد ولرو، موزیک ولرو، عکس ولرو، ویډیوګانې ولرو، دلته ډېر زیات څه شی بیروبار جوړېږي. د دې له خاطره چې موږ له بیروبار نه جلوګیري وکړو، موږ دلته ځان ته یو بین جوړو. بین یو خالی فولډر دی. مثلا فولډر هم جوړ کړو، زه ورته وایم ویډیو. صحیح ده. ویډیوګان تاسو کولی شئ کش کړئ، دلته یې واچوئ. په ده باندې ډبل کلیک وکړئ، اتومات یو کلیک البته اتومات تاسو ته خلاصېږي 400 ویډیو وي. مثلا که 2 کامرې، 3 کامرې، 4 کامرې، یو مجلس تاسو ریکارډ کړی یا یو سندره مو په 3 کامرو ثبت کړي، کامره اول، کامره 2، کامره 3. همچنان کولی شئ په ده باندې کلیک وکړئ، اتومات یو فولډر ځان ته جوړ کړئ. هغه ویډیو شوه، زه ورته دلته پکچر ورکړم. صحیح ده. په دې شکل باندې نو تاسو کولی شئ دلته تنظیمات جوړ کړئ د بین په واسطه باندې. ښه عزیزانو، بل مفهوم ده افلاین فایل. افلاین فایل یو افلاین فایل یا یو خاموش فایل ته ویل کېږي. موږ د هغه وخت استفاده کوو کله چې موږ مثلا یو کامره یا 2 کامرې ریکارډ کړي وي، یا یو چا سره مرکه کړې وي. د مرکې یوه برخه موږ ته رسېدلې، دویمه برخه موږ ته نه رسېدلې، نو د دویمې برخې په ځای موږ افلاین فایل اچو. په ده باندې کلیک کوو، دلته مثلا لیکو مرکه پارت 2. صحیح ده. او که دلته نور ډسکریپشن معلومات ورکوي، هغه هم ورکولی شي، وخت ورته تعینولی شي. اوکې کو، په دې شکل دلته افلاین فایل راځي. دا افلاین فایل موږ دلته اچو. صحیح ده. کله چې مرکه راغله، موږ یې دلته په ده باندې کلیک کوو، اچوئ. همچنان تاسو به په ده باندې رایټ کلیک وکړئ،
ریفل فوټیج باندې به کلیک وکړئ. سمه ده. دلته به مثلا دا مرکه ورته معرفي کړي. وګورئ افلاین فایل دلته په ژوندي فایل باندې تبدیل شو. افلاین فایل مفهوم همدغه ده چې کله موږ یو چا سره مرکه کړي او مرکه موږ ته نه وي رسېدلي نو په ډېرې اسانۍ کولی شو چې د هغه په ځای موږ افلاین فایل ایجاد کړو تر څو نور کارونه مخته یوسو. یا مثلا موږ غواړو د خپل کلیپ مرکې یو برخه خاموشه کړو هغه هم کولی شو په همدې طریقه باندې وکړو. بل لرو اجسټمنټ لیر. اجسټمنټ لیر یو خالي لیر ته ویل کېږي چې د هغه په واسطه موږ کولی شو افیکټ او نور څیزونه استعمال کړو. مثلا تاسو به هغه وخت اجسټمنټ لیر باندې کلیک کوئ چې کله به پروژه انتخاب کړئ. پروژه چې تاسو انتخاب کړئ د دې شاور چاپیره زیر خط فعال کېږي. بعد له هغې وزنیو ته اجسټمنټ لیر کلیک پې وکړئ. اجسټمنټ لیر هم مثلا وایټ سکرین صحیح وکړئ. دا د یو خالی لیر ده. صحیح ده. تاسو وګورئ دلته هېڅ کوم څه تغییرات نه دي راغلي فقط یو خالی لیر ده. اوس په دې لیر موږ کولی شو چې مثلا افیکټ استفاده کړو. مثلا زه دلته افیکټ لیکم بلاک ټو وایټ. صحیح ده. وګورئ فقط په همغه اجسټمنټ لیر باندې یو سفید شو. له هغه نه وروسته بیرته فلم رنګه کېږي. که چېرته موږ د بلیک ټو وایټ افیکټ دلته استفاده کړو وګورئ شروع تر اخره ټول کې کېږي. خو اجسټمنټ لیر له طریقه موږ کولی شو چې تنها یو محدوده کې استعمال کړو. بله یو طریقه ده چې هغه داسې ده چې موږ غواړو خالي یو ځای کې استعمال کړو. مثلا دلته دې ځای کې قیچي وهم او دلته افیکټ استفاده کوم. وینئ خو یوه غټه ستونزه چې موږ ته جوړوي هغه په دې شکل چې دغه خط تاسو وینئ د ټایم لاین دا سور کېږي چې دا کله سور شي دا رینډر غواړي. که چېرته زموږ د کمپیوټر سیستم ضعیف اوسي موږ ته مشکلات جوړوي ایکسپورټ کې هم چنان او همدارنګه دلته رینډر کې هم. نو خط اسانه لاره ده چې موږ اجسټمنټ لیر جوړ کړو په هغه استفاده کړو. د اجسټمنټ لیر بله خوبي دا ده چې موږ کولی شو په هغه باندې افیکټونه استفاده کړو هغه ته حرکت ورکړو. مثلا زه یو افیکټ استفاده کوم مثلا لینس. صحیح ده. لینس فلورر یو دانه افیکټ ده په دې شکل. افیکټ کنټرول ته ورځم. سمه ده. دا مثلا زه په دې طریقه کې استفاده کوم. لومړی راځم دې سر ته د افیکټ شروع ته دا به ټول فعال کړم په دې شکل. اوس وړاندې ورځم دې قسمت ته نو زه د هر یو ته حرکات ورکوم په دې شکل. صحیح ده. ورته یم راځه ته داسې او دا بل ته وایم ته داسې لږ رڼا دې څنګه که دې قسمت ته چې ورسېد رڼا دې لږ کمه که په دې شکل سره او همچنان داسې یو دور وخوره. سمه ده. اوس راځو ګورو یې وینئ افیکټ په دې شکل. نو د اجسټمنټ لیر مفهوم همدا ده چې موږ د هغه په واسطه کولی شو یو فایل استفاده کړو او هغه فایل په ډېره اسانۍ سره موږ سره دا کومک کوي چې څو د رینډر څخه مخنیوی وشي. تاسو کولی شئ نور افیکټونه هم په اجسټمنټ لیر کې استفاده کړئ. نو ګرانو دوستانو بله برخه لرو د ټایټل برخه چې دا کې ډېر زیات موضوعات دي. د ټایټل او فوټوشاپ برخه به تاسو ته په بله ویډیو کې کړو ځکه دې کې ډېر زیات خبرې دي او د فوټوشاپ کې هم ډېرې زیاتې خبرې دي. نو د نن ورځې درس همدومره وه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. زموږ صفحه در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ تشویق شو او تاسو ته نورې ښایسته ویډیوګانې هم په دې برخه کې جوړې کړو. کور مو ودان چې تر دې مهاله له موږ سره وي. تر بلې ویډیو تاسو په خدای سپارم. الله مو مل شه.